ماشومه مې لویه کړه هغه نن سره شوه هغې موږ له پیسې ګټلې زموږ ذریعه نه وه هغه زما ځوان هم و زما لور هم وه ما نه خوب راځي موږ ډېره په څومره پسې ذلیل ګرځو ډېر ظلم یې وکړ. دا د 30 کلنې هنرمندې سنبل نیا ده کومه چې تیر کال د فروری په میاشت کې خپل مینوال په ډز وجلې وه. سنبل څو کاله وړاندې واده شوې وه او یوه ماشومه لور ترېنه یتیمه پاتې شوه. سنبل د کلونو راهیسې په سټیج او سی ډي ډرامو کې کار کولو او د خپل مینوال لخوا په دې ووجلې شوه چې خپل لومبې د واده رشته ختمه کړي او د ده سره واده وکړي. په ملزم باندې د یوې بلې پښتنې هنرمندې د وجلې تور هم دی. زمونږ هېڅ وس نشته اوس په دا کړي مونږ اوچته وو دا خو د هغې تر سره باچایي وه. همدغسې یوه بله هنرمنده چې هنري نوم یې ګلالی و په مردان ضلع کې د فروری په میاشت کې په تشدد وجلې شوې مړې موندلې شوې وو. پولیس وایي د ګلالۍ په وجود د تشدد نښې ښکاره وي او د هغې له امله مړه شوې وه. د پولیس وینا ده د ګلالۍ په وژنه کې هم د هغې مینوال ککړ دي. د ګلالۍ مور وایي لور یې څو ورځې لا درکه وه او بیا وروسته د پولیسو لخوا ورته مړې ورکړې شو. هماره لور لمبرې باندې راتلې زه ډېره زیاته ناکلاره وم ما غږ نه کوم هېڅ به چاته ووایم بیا راته خلکو یې ته راپورټ وکړم نه زه غریبه ښځه یم زه راپورټ نه کوم نه ما لور به پیدا شي. د دغه په ورځ جمعې په شپه باندې بیا په دغه باندې رالو زما لور په پټو کې مړه پرته وه. اخر ولې زما لور څه ګناه وه داسې چې زما لور یې بې قصوره مړه کړله. په تیره سموده کې په خیبر پښتونخوا کې دغسې یو شمیر د هنرمندانو وجنو او کورني تشدد خبرونه راغلي. دغه وجنې او تشدد د غیرت په نوم او یا د مینوالو لخوا هنرمندانو سره د ودونو د خواهش نه پوره کېدو له وجې شوي دي. د پښتو ژبې سندرغاړې ثنا تاجک وایي په دې ټولنه کې د یوې ښځې موسیقۍ سره تړلې پاتې کېدل د ډېرو ننګونو سبب ګرځي. چې نه د پکار یو جنې د کور نه وځي هغه فن سره مینه کوي او هغې دپاره هغه خپل کور نه وځي نو نه د پکار دی خلکو له چې د هغې یا ووژني یا داسې قسمه هغې ته مسلې جوړ کړي. خو دا به وایم چې داسې حالات به هم راځي او دا خلک چې دي نو دوی خو فنکار ووژني خو فن خو نشي وجلی که نه نو موږ به هم دې حالاتو دغه شانتې مقابله کوو. دا هنرمندان ګیله کوي چې د حکومت لخوا د دوی تحفظ ته پاملرنه نه کیږي او په داسې جرمونو کې ککړ ډیرو کمو ملزمانو ته سزاګانې ورکړل کیږي. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.